دا خبر یاد کی چې د مسلمان شان بسی ور حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم ګوره هغه انسان دی چې الله د هغه تیر شوي او راتلونکي خطاګانې هغه معاف کړي دي او سید الاولین والآخرین دی. خو عایشه رضی الله عنها وی چې کله به سیلۍ تیزه شوه یا به وریځ راله نو رسول صلی الله علیه وسلم به کور ته دننه کېدو او بهر کېدو دننه به راتو بهر ته وتو د مخ رنګ به بدل شو. وی ما به ورته چې یا رسول الله الله خو تا ته هر څه بخلي دي نو تاسو ولې دومره یېرېږئ؟ وی عایشې څه پته لګي که دا وریځې د عذاب وریځې که دا سیلۍ د عذاب سیلۍ نو چې کله به باران راورېدو نو بیا به د هغه مخ هغه رنګ ښه شو او خوشحاله به شو چې زه عذاب نه و. او زمونږ دې حالاتو ته ګوره سحر ماښام زمونږ نافرمانیانې دي نه چېرته د سخت باران نه موږ ویرېدو چې یاره د الله رانیوه به سیلابونه رالو زمونږ په علاقو ملکونو باندې هر څه یې تباه و برباد کړو ډېرو پکې الله ته واپسي ونه کړه. زلزلې داسې زلزلې رالي چې ریکارډي زلزلې راغلي دي تاریخي زلزلې د هغې نه ډېرو خلکو عبرت وانخیستو. طوفانونه خو تپوس مه کوه هغه وخت په وخت راځي تیزه سیلۍ او طوفاني حالات دا خو زموږ د علاقو کې په نږدې نږدې وختونو کې به مخه راښکاره کېږي. سپومۍ توره شي د هغې نه به دا بعض مذاق جوړ کړي مسلسل باران وریږي خلک د هغې نه عذاب یو ګپ شپ جوړ کړي او داسې ډېرې نښې راښکاره شي او دې نښو کې عبرت دی فایده دی چې دا د عبرت دپاره یي او دې دپاره چې دا خلک واپس شي الله ته. او کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شو تندر ونیو نو هغه په خطبه کې دا ووی چې ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله سپومۍ او نور دا د الله په نښو کې دوه نښې دي د قدرت په نښو کې یخوف الله بهما عباده الله چې دا قسمه حالات راولي نو خپل بندگان پې یاروي چې دا بندگان را واپس شي. د دې دپاره دا حالات نه راولي چې ته ترې ویډیوګانې کوو چې سیلاب هلته تباهي وکړه او دلته تباهي وکړه نوي حالات چې څه دي او چې ویډیو وچلېږي او چینل او د هغې نه مذاق جوړ کړي د هغې نه ګپ شپ جوړ کړي. هغه څه تبدیلي من کې راغلی ده اوس دې نږدې وخت کې سیلاب راغلی و که نه د هغې نه بس څه حالات څه ښه شو که هغې نه هم بدتر شو د هغې نه هم په کته روان یو مونږ دا نه چې دې نه عبرت واخیستی شي چې آخر عذاب ولې راغی دا سوال موږ نه کوو چې آخر دا سیلاب ولې راغی دا تباهي ولې وشوه موږ سوال دا کوو چې سیلاب کې څومره تباهي وشوه چا سره میلاو شو څنګه ستاسو طرف ته او څو کوره او څو پټي بس دغه زموږ سوال د دې نه مخکې یو غټ سوال دا دی چې آخر ولې دا عذابونه راځي او بیا بعض هغې له نوم ورکړي په څه وایي دا چې امتحان دی کله امتحاني کله عذابي خو چې ګناهونه ډېر شي بیا عذابونه یي دا یاده کړئ بیا عذابونه یي. زموږ دا مطلب دی چې دا عذاب د الله دا به په سور کافر باندې صرف راځي او موږ خو جو داسې زبرګ خلک یو چې لا په موږ عذاب څه نه دي روان او څه نه کېږي زموږ په ملکونو او معاشره او قوم کې. دا خو الله له صابر باچا دی. کله کله سړی بعض حالات ویني والله زه خو بعض کله داسې اخبار کې څه وینم یا ویډیو وینم په دې جسم مې داغونه ذکر شي او په زړه کې وایم یا الله ته حلیم او صابر ذات یې د دې هر څه باوجود ته موږ له موقع راکړې بیا هم ته موږ له رزق راکړې بیا هم ته موږ له روغ صحت راکړې د دې باوجود ته موږ له بچي راکړې د دې باوجود ته موږ له امن راکړې د دې باوجود ته موږ له د سجدې طاقت راکړې د دې باوجود تا موږ ته د توبې دروازه کولاو کړې
د دې باوجود ته په موږ ټولو باندې په یو ځای مرګ نه راولي صبر والا ذات دی خو دا ورسره یاده که الله وایي چې ان کیدي متین سید زه ګوره صبر کوم خو چې راونیسم یو سړی که نه نو به یې سم رانیسمه دا دی چې بس ته د الله ګوره د الله چې دا وخت را کړی دی که نه په دې دوکه نه شي داسې نه چې ته دا وایي چې زه ښه سړی یم ځکه الله وخت را کړی دی الله وخت فرعونیانو له هم ورکړی و ښه خلک وو وخت یې ورکوله حجت یې پوره قایم کو نو داسې نه که ته دا وایې چې دا په ما عذاب نه راځي او ډوډۍ خو الله ماله راکوي او بچي مې شته او صحت مې روغ دی زه به یو زبرګ سړی یم چېرته او نه زه داسې او زه نه الله موقع کافر له هم ورکوي که دی راواپس نو تاله چې الله دا موقع درکوي په دې دوکه نه شي دا ګمان دې نه شي چې یاره زه جو ښه سړی یم ځکه ماته څه نه ویلی کېږي هلته د الله سره د هرې خبرې نیټه ده هغه بې نیټې کار نه کوي نو هغه بې نیټې څوک نه رانیسي نه هغه بې نیټې عذاب راولي دا د هغه قانون دی او دا د هغه طریقه ده نو الله نه یره پکار ده بله دا چې دا عذاب یوازې ګورې داسې نه چې دا به طوفان او زلزله راځي په ډېرو طریقو سره عذاب د الله راتلی شي وما یعلم جنود ربک الا هو قرآن کې الله وایي زما لښکرې صرف ما ته معلومیږي کله یو سړی په بیمارۍ کې اخته کي په بله مسله کې اخته کي ذلت پرې راولي والعیاذ بالله ذلیله یې کي ویې شرموي عزت ولا ختم کی ټول عذابونه دي که نه یعنې بعض ذهن کې د عذاب دا خاکه جوړه شوې ده چې دا به د اسمان نه اور راورېږي هغه به عذاب یو بس نه د عذاب ډېر شکلونه دي کله الله په یوې طریقې سره عذاب ورکوي کله په بله طریقې سره عذاب ورکوي نو داسې نه چې د فرعونیانو طریقه دا خپله کړو که نه چې عذاب راځي او موږ سره ښه ګمراه کیږو نه مؤمن شان دا دی لکه مخکې چې الله ووایي ما دوی باندې له سختې راوستې وو د عذابونه لعلهم یذکرون چې دوی نصیحت واخلي خو وایي نه غستو نو مؤمن به څه کوي نصیحت به اخلي امید دی تاسو به اخیستي د ډېر څه نه تاسو به پکې ښه خلک یې ګمان به یې باندې ښه کوو